او کوم انسان چې دروغ وایي دا ګوره په دې صاحب د دې دروغ کې یو عیب پیدا کوي ټیک ده چې نه بزان خلاص کو دروغ بو وایي چې پلانې ځای کې دا کار دی او دا مسله ده خو که دا سړی چې د موږ باندې پوښي چې لکه دا خو دروغجن دی بیا به همیشه ګوره موږ عیب جن واقع شو بیا به موږ په یو خبره باندې څو خبره عمل نه کوي یو روایت کې راځي وما احب زدا خوښ نه غنم چې زه دروغ وایم وان لي الدنيا وما فيها او اگر که د دنیا کې چې د څومره شونې د ټول مال څوک پیرا کوي وسې دي کې بارکه موږ دروغ نه وایم یو طرف باندې ټول دنیا ده او په دې دنیا کې ډېر قیمتي بلډینګونه دي او د قشن انسانان پکې دي او مالونه او تجارتونه ودا چې ټول مال راکې دي شي نو سفیان سے فرمایي ومر متعرف نه دا خبره واره دا غویر چې زه دروغ نه وایم اگر که دا شینه مال خلک راکې را دي یو بل روایت کې دا راځي د عائشه رضی الله عنها نقل لې وی رسول الله د يهودي وسړي له ویلې اتقي دې خبره نه ځان وساته چې په الله باندې دروغ وایي داغه په کتاب وکم سړی چې رب العالمین باندې دروغ وایي او په قرآن او داغه پر رسولانو باندې وې دي شړي ځان له جهنم کې سیټ تیار کی څه مطلب یو خبر اسمه الله رسول نه کړي او تا ویل چې الله د شویل دي او رسول الله د شویل دي وې باندې خبره باندې رب العالمین تعالی په جهنم کې یو سیټ تیار کړي ته چې مرشد ډایرک بدقه جهنم له ورسي بل تر باندې پاتې کیږي ګورشم نه يهودي ویل یا ابو القاسم وېزګ وای کوم به خبره باندې چې ته رښتیا وینا کوي موږ په تورات کې دا خبره مند کړې ده دا دروغ چې دی وې دا د بدوی د پاره یو دروازه ده او د ګناهونو د پاره یو چابي ده تورات کې دا لیکل شوی و چې کله انسان دروغ وایي وې د بدوی یو دروازه ځان له جوړه کړو د قشن د ګناهونو چابي ځان له واخصو چې په کوم طرف باندې دا لاړو قطاده سے فرمای وزورا په قران کې رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده او د دینه مراد چې دی صرف او صرف دروغ وینا ده خراسونم دغه معنا ده